بسم الله الرحمن الرحیم. کم یو انسان چې خراب خوبونه ویني، یعنی دا انسان کله اوده شي او خراب خوب ویني، دې د هغې د لاسه ډېر سخت پریشان وي. نو نن درته یو داسې عمل ښیمه، که دا عمل تاسو وکړئ نو انشاءالله چې خراب خوبونه به قطعا ونه وینئ. بیا یو ډېر اسان عمل دی. د آیات مبارک درته ویمه او د دې آیات مبارک د استعمال طریقه هم درته ښیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. سوره یونس آیات نمبر 64. کم انسان چې د اوده کېدو په حالت کې خراب خوبونه ویني، داسې خوبونه وویني چې د انسان د هغې د لاسه پریشان ډېر زیات، نو که دا آیات مبارک د سوره یونس آیات نمبر 64 دا ولیکلی شي او د انسان ته په غاړه کې واچولی شي، نو انشاءالله د دې آیات مبارک په برکت به خراب خوبونه نه ویني او نه به خوب کې یریږي. دا د ماشوم دپاره هم کولی شي، د غټ دپاره هم کولی شي. او که د دې نه علاوه کم یو انسان د اوده کېدو په وخت کې د آیات مبارک وي، نو انشاءالله د خراب او د بد خوبونو نه به محفوظ وي. اوس یو کس یو خراب خوب ووینو، هغې ولیدلو، نو اوس به څه کوو؟ نو یوه ښکلې اسانه دعا ورته ښیم. دا دعا د ووایي دا خراب خوب به دې کس ته هېڅ نقصان نه ورکوي. هغه دعا څه ده؟ دعا دا ده، کله یو انسان خراب خوب وویني نو هغه دې د ګس طرف ته 3 ځله لاړې تو کړي او بیا دې 3 ځله دا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. ډېره اسانه دعا ده. دا دې 3 ځله ووایي، انشاءالله چې دا خوب به د انسان ته هېڅ نقصان نه ورکوي، چاهے که د هر رنګه خراب خوب ولې نه لیدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. کم یو انسان چې خراب خوبونه ویني، یعنی دا انسان کله اوده شي او خراب خوب ویني، دې د هغې د لاسه ډېر سخت پریشان وي. نو نن درته یو داسې عمل ښیمه، که دا عمل تاسو وکړئ نو انشاءالله چې خراب خوبونه به قطعا ونه وینئ. بیا یو ډېر اسان عمل دی. د آیات مبارک درته ویمه او د دې آیات مبارک د استعمال طریقه هم درته ښیمه. بسم الله الرحمن الرحیم. لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. سوره یونس آیات نمبر 64. کم انسان چې د اوده کېدو په حالت کې خراب خوبونه ویني، داسې خوبونه وویني چې د انسان د هغې د لاسه پریشان ډېر زیات، نو که دا آیات مبارک د سوره یونس آیات نمبر 64 دا ولیکلی شي او د انسان ته په غاړه کې واچولی شي، نو انشاءالله د دې آیات مبارک په برکت به خراب خوبونه نه ویني او نه به خوب کې یریږي. دا د ماشوم دپاره هم کولی شي، د غټ دپاره هم کولی شي. او که د دې نه علاوه کم یو انسان د اوده کېدو په وخت کې د آیات مبارک وي، نو انشاءالله د خراب او د بد خوبونو نه به محفوظ وي. اوس یو کس یو خراب خوب ووینو، هغې ولیدلو، نو اوس به څه کوو؟ نو یوه ښکلې اسانه دعا ورته ښیم. دا دعا د ووایي دا خراب خوب به دې کس ته هېڅ نقصان نه ورکوي. هغه دعا څه ده؟ دعا دا ده، کله یو انسان خراب خوب وویني نو هغه دې د ګس طرف ته 3 ځله لاړې تو کړي او بیا دې 3 ځله دا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. ډېره اسانه دعا ده. دا دې 3 ځله ووایي، انشاءالله چې دا خوب به د انسان ته هېڅ نقصان نه ورکوي، چاهے که د هر رنګه خراب خوب ولې نه لیدلی.